ون به ممنوعیت قطعی پخش سریال‌های خارجي د پنځشنبې په ماښام د اسلامي امارت له لوري د بهرنیو سریالونو د خپرولو د بندیدو په تړاو د خبرونو له خپرېدو یو ساعت وروسته د سرپرست حکومت د ځواکونو د تلونیوز رئیس د خبري پروګرامونو چلوونکی بهرام امان او د دغې شبکې حقوقي سلاکار نافع خلیق ونیول، خو د تلونیوز رئیس او د حقوقي چارو مسئول له لنډ توقیف وروسته خوشي شول او بهرام امان بیا د جمعه په مازدیگر دفتر ته راورسید. بله، ما تازه همین دقیقه که با شما صحبت میکنم به گونه زنده از بند نیروهای امارت اسلامی آزاد شدم. د استخباراتو عمومي ریاست موبي ګروپ د کارکوونکو د نیونې په غبرګون کې په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې زموږ د ټولنې دیني احساسات مجروح کول او زموږ ملي امنیت ګواښه. اسلامي امارت د اسلامي شریعت په حدودو کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی، خو هیڅ چاته د اجازه نه ورکوو چې په بیلابیلو پلمو زموږ اسلامي او ملي ارزښتونه تر پښو لاندې کړي، زموږ د ولس فکري امنیت او په لویه کې زموږ ملي امنیت وګواښي. رسنۍ په حیث زموږ کار کله هم له حکومت نه بغاوت نه بلکې د حکومت او خلکو ترمنځ د رابطې جوړول دي. دا ډول زموږ کار ولس ته د اطلاعات رسول دي. په همدې خاطر زموږ وړاندیز تل همدا دی چې د تلونیوز متعلق د رسنیو متعلق که هره مسله وي دا د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لارې شریکه شي، بحث ته وشي. د موبي ګروپ د کارکوونکو له نیول کېدو سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ له اسلامي امارت وغوښتل چې پر رسنیو محدودیتونه ودروي. یوناما په افغانستان کې د خبریالانو د نیونې او پر رسنیو د بېمخیني محدودیتونو د اعمالېدو له امله په ژوره توګه خپله اندېښنه څرګندوي. اوس داسې وخت دی چې طالبان د خلکو د خولې بندول او ممانعت ودروي. د افغانستان له رسنیو سره د رغونکو خبرو وخت را رسیدلی دی. د بشري حقونو څار بنسټ او بې پولې خبریالان وایي د تلونیوز د دریو کارکوونکو نیول کېدل د دې ښکارندویي کوي چې سرپرست حکومت د بیان ازادي محدودوي. موږ په ژوره توګه اندېښمن یو. د طالبانو له لوري د تلونیوز د دریو کارکوونکو د نیول کېدو په تړاو مو واورېدل. په خواشینۍ سره دا د دې ښکارندویي کوي چې د رسنیو ازادي او بشري حقونه نه مراعات کیږي. په کابل او ولایتونو کې به پر رسنیو د محدودیتونو وضع کېدل او په ځانګړې توګه پر ښځینه خبریالانو ډېر تاثیرات ولري او ورسره به ډېری خپلې دندې له لاسه ورکړي. بازداشت خبرنگاران و آنچه دیروز در برابر خبرنگاران تلونیوز اتفاق افتاده است مغایرت با قانون رسانه‌های همگانی افغانستان و اصول کار خبرنگاری است. این وضعیت بر علاوه از اینکه یک تشویش و نگرانی را در جامعه رسانه‌ای افغانستان به وجود میاره، بلکه در بیرون افغانستان هم از افغانستان یک تصویر بدی را انعکاس میده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو د نیول کېدو په تړاو اندېښنه ښودلې وه.